سلام ګرانو زده کوونکو، څنګه یې؟ مننه معلم صاحبې، موږ ښه یو، تاسو څنګه یاست؟ شکر، زه هم ښه یم. یو سلام ګرانو لیدونکو، ګلالیو زده کوونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو هم ښه روغ اوسئ. معلم صاحبې، اوس خو څو دقیقې وخت لرو چې درس پیل کړو. څنګه به وي چې د درس نه مخکې یوه لوبه ترسره کړو؟ څه رقم لوبه نارنجي جانې؟ د لامسې حس په مرسته د ذکاوت تیزوالي معلومول. هغه نو څه ډول لوبه ده؟ لوبه داسې ده چې یو صندوق ده او په منځ کې یو شی ده. یو کس به هلته د میز تر شا ځي او که پوه شو چې د صندوق په منځ کې څه دي، بیا موږ ته وایي چې څه دي. زموږ یوه ټولګیواله به هلته ځي او سترګې به تړي چې ګوري به چې صندوقچې کې څه شی دي. څومره په زړه پورې لوبه ده، د معلم صاحب خوښه یې ترسره به یې کړو. نه، زما خوښه نه ده. ټوکه مې کړه نجونو، خامخا یې ترسره کوو. نارنجي جانې، موږ تیار یو. ښه نو دا لوبه به شبنم جانه ترسره کړي، خو ستاسو د ټولو په نمایندګي. شبنم، ته دلته راشه. زهره، ته دا ټوټه واخله او د شبنم سترګې پرې پټې کړه. اجازه ده شبنم جانې؟ هو، اجازه ده. پام کوه چې سترګې یې ژوبله نه کړې. سمه ده نارنجي جانې، پام مې ده. زهره جانې، ته کولی شې چې خپل ځای ته ولاړه شې. ښه نو شبنم جانې، ته خپل لاسونه په دې صندوقچې کې دننه کړه او موږ ته ووایه چې منځ کې څه دي. په صندوقچه کې موږک نه دی چې وډاره شي، ښه په ځیر سره یې وګوره. هله چې لاس یې در څخه وخور. ما ونه پېژانده. شبنم جانې، ته کولی شې په ځان ډاډ ولره. ته کولی شې شبنم جانې، هله نو هڅه وکړه، هېڅکله مه ناهیله کېږه، ته کولی شې. آفرین شبنم جانې، آفرین، آفرین شبنم جانې، آفرین. بټوه ده، بټوه، پشمي بټوه ده. آفرین، ودې پېژانده. ودې لیدل ته وشو کړئ. کله چې په ځان باور ولري، هېڅ شی ناشونی نه ده. په اصل کې دا د ذکاوت تیزوالي او په ځان د باور درلودلو لوبه وه. مننه کوم له ستاسو هڅونو نه. که ستاسو هڅونه نه وای نو ما نشو کړی دا لوبه ترسره کړم. موږ تل باید په ځان باور ولرو او هیڅکله باید تسلیم نشو، او په یاد ولرئ چې په هر حالت کې باید د خپلو ملګرو او دوستانو سره همکاري وکړو. آفرین شبنم جانې، هغه پشمي بټوه دې هم د جایزې په توګه ستا وي. نو اوس خپل ځای ته ولاړه شه چې خپل نوی درس پیل کړو. ښه نو اوس به د درس عنوان په سکرین باندې وګورو او خپل درس پیلوو. درنو لیدونکو او ګلالیو زده کوونکو، موږ په تیرو درسونو کې د فشار اغیزې او د اتموسفیر د فشار په هکله لوستي وو. اوس یو بله په زړه پورې موضوع زده کوو چې د مایعاتو فشار دی. خو تر هر څه د مخې که چیرې په تیرو درسونو مو سر سم نه وي خلاص شوی او یا هم د خپرونې لیدل درنه پاتې وي، نو کولی شئ چې زموږ ټولې خپرونې پر یوټیوب، انسټاګرام او فیسبوک وګورئ. ښه نو اوس به درسي موخې وګورو. مونږ په دې درس کې د مایعاتو فشار لولو، همدارنګه د مایعاتو په فشار اغیزمن عوامل به وپېژنو. د دې ترڅنګ د مایعاتو د فشار محاسبه کولو لارې چارې به هم زده کړو. ښه نو نجونو، آیا تر اوسه مو کوم لوښی مثلا بوتل لیدلی چې څو ځایه سوری وي او بیا ترې بهیږي؟ که چیرته هو، نو څه فکر کوئ؟ له ټولو سوریو څخه یو ډول اوبه بهیږي؟ لیدلی خو مو دي معلم صاحبې، خو کله مو هم له ځانه پوښتنه نه ده کړې چې دا ولې داسې دي. د خو اسانه خبره ده، ځکه چې اول کې انرژي ډېره وي نو اوبه تیزې بهیږي، چې کله تر یو ځایه پورې راځي نو ستړي کېږي، انرژي کمیږي او بیا وروځي.
مونږ خو نه پوهېږو معلم صاحبې که تاسې راته ووایئ نو ښه به وي. ښه نو د دې پوښتنې د ځواب د ترلاسه کولو لپاره سکرین ته وګورئ. کله چې یوه مایع په یوه لوښي کې واچول شي، دغه مایع د لوښي په قاعدې او اړخونو باندې یو ډول فشار واردوي چې دغه فشار د ځمکې جاذبې قوې، د لوښي ژوروالی او د مایع د کثافت سره مستقیمه اړیکه لري. ښه نو درنو لیدونکو ګلالۍ زده کوونکو له دې ویډیو مو څه زده کړل؟ معلم صاحبې موږ په دې پوه شو چې دا لوښی سوری دی او اوبه ترې دارې وهي. کیدلی شي چې چا له قصده سوری کړی وي تر څو اوبه ترې تویې شي. نه نارنجي جانې د مایعاتو د فشار موضوع ده، لږ نور هم فکر وکړه. معلم صاحب په دې ویډیو کې ګورو چې یو بېله 3 ځای سوری ده او له هر سوري نه اوبه دارې وهي، خو په دې پوه نه شو چې ولې د لاندني سوري نه اوبه تیزې دارې وهي. آفرین مینه جانې، ځواب ته نږدې شوې. ښه نو اوس راځو په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د لاندې سوري داره د منځنۍ او پورتنۍ سوریانو دارو څخه تیزه ده. ښه نو تاسو سکرین ته وګورئ. لکه څنګه چې په دې انځور کې ګورئ، کله چې یو مایع لکه اوبه، تیل او یا شیدې په یو لوښي یا سطل کې واچوو نو د لوښي دننه مایع د لوښو په غاړو باندې فشار واردوي. دغه فشار د لوښي په 3 برخو کې تحتاني یعنې د لوښي لاندنۍ برخه، فوقاني یعنې د لوښي پورتنۍ برخه او همدارنګه جانبي یعنې د لوښي منځنۍ برخه کې یو شان عمل نه کوي. تیرې ویډیو ته په کتو سره د لوښي د دارو په هکله چې د لاندې سوري تر ټولو تیزه داره بهیده، یعنې د مایعاتو تحتاني فشار تر ټولو لوړ دی، ورپسې جانبي فشار او تر ټولو لږ فشار د مایعاتو فوقاني فشار دی. ښه معلم صاحبې، اوس پوه شو چې مایعات د لوښي په سطحه او اړخونو باندې فشار واردوي او دا فشار په تحتاني، جانبي او فوقاني برخو ویشل کیږي او هر څومره چې د لوښي قاعدې ته نږدې کیږو د مایع فشار هم ورسره ډیریږي. آفرین زهرا جانې، ډېره ښه پوه شوې. معلم صاحبې تاسو خو تل موږ ته وایي چې کارونه کې یو شان ونډه واخلئ، نو بیا دا بې انصافي نه ده چې ټول فشار په لاندنۍ برخه وارد شي. بیچاره لاندنۍ برخه به څومره ستړي وي. ډېر په زړه پورې خبرې ته د اشاره وکړه نارنجي جانې. هو، موږ تل باید په ټولو کارونو کې یو شان ونډه واخلو او په یو کس ډېر بوج رانوړو، خو دلته د مایعاتو د فشار ډېروالی او کموالی د ځینو عواملو پورې اړه لري چې ورباندې بحث کوو، خو وروسته له یو لنډې دمې څخه. درنو لیدونکو او ګلالۍ زده کوونکو، یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم د فزیک صنف خپرونې 2مې برخې ته. له دمې څخه مخکې نارنجي جانې وویل چې ولې د لوښي په سطحه ډېر فشار راځي. نو د نارنجي د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د مایعاتو د فشار ډېروالی او کموالی د ځینو عواملو پورې اړه لري چې دا عوامل عبارت دي د مایع ژوروالی یا ارتفاع، یعنی هر څومره چې د مایع ژوروالی ډېر وي نو د مایعاتو فشار هم ډېرېږي. د مایع کثافت په دې معنا چې په یو ټاکلي ژوروالي کې هر څومره چې د مایع کثافت ډېر وي نو د مایعاتو فشار هم ډېرېږي، او همدارنګه د ځمکې جاذبوي تعجیل د مایعاتو په فشار ډېروالی او کموالی باندې هم اغیزه لري. نو د نارنجي جانې پوښتنه دلته ځوابیږي چې د اوبو وزن د لوښي پر سطحه باندې مجموعي فشار واردوي، نو د اوبو وزن ته په کتو او همدارنګه د لوښي قاعدې ته په نږدېوالي سره د ځمکې جاذبوي تعجیل ډېرېږي، نو د همدې کبله د مایعاتو لاندنی فشار تر ټولو لوړ دی. ښه نو اوس د مایعاتو د فشار په هکله لږ څه نور هم زده کوو. نور به څه زده کوو معلم صاحبې؟ د مایعاتو فشار د لوښي په شکل پورې تړاو نه لري، یعنې لوښی که کوږ او یا هم که سیده وي نو د منځ مایع فشار بدلون نه کوي. ښه نو نجونو سکرین ته وګورئ. لکه څنګه چې تاسو په دې انځور کې ګورئ چې هر ټیوب په مختلفه کچه مایع لري، خو د مایع سطحه په ټولو ټیوبونو کې یو شان ده، ځکه چې د مایعاتو فشار د مایعاتو په ژوروالي پورې تړاو لري، نه د مایعاتو اندازې پورې. همدارنګه تاسو ګورئ چې هر ټیوب په مختلفه کچه مایع لري خو سطحه په ټولو کې یو شان ده. نو څه فکر کوئ که چیرته دا سوري خلا شي نو د کوم سوري څخه به اوبه ژر خالي شي؟ تاسو فکر وکړئ. راځئ چې په انیمیشن کې وګورو څه پیښیږي. لکه څنګه چې ګورئ د ټولو سوریو څخه په یو اندازه اوبه کمیږي، یعنې دا په دې معنا ده چې د مایعاتو فشار د لوښي شکل پورې تړاو نه لري. ښه نو نجونو، تر دې ځایه مو درس زده شو، کومه پوښتنه خو نه لرئ؟ نه معلم صاحبې، هېڅ پوښتنه نه لرو. ښه نو اوس چې د مایعاتو د فشار په مفهوم پوه شوئ نو راځئ چې د مایعاتو د فشار په محاسبه کولو باندې خبرې وکړو. نو خپلې کتابچې راخلاصې کړئ او نوټ درسره ونیسئ. سمه ده معلم صاحبې. درنو لیدونکو، تاسو هم خپلې کتابچې راواخلئ او مثالونه درسره نوټ کړئ تر څو له یاده مو ونوځي.
لکه څنګه چې مو مخکې ویل د مایع کثافت د جاذبې قوه او همدارنګه د مایعاتو لوړوالی هغه عوامل دي چې د مایعاتو فشار اغیزمن کوي. نو د همدې عواملو په نظر کې نیولو سره د مایع فشار په دې ډول لیکلی شو چې پی مساوي کیږي رو جی اچ، چې په دې فورمول کې پی د مایعاتو فشار، رو د مایع کثافت، جی د ځمکې جاذبوي تعجیل او اچ هم د مایعاتو لوړوالی یا ژوروالی دی. له دې فورمول نه ښکاري چې یاد شوي عوامل د فشار سره مستقیما متناسب دی، یعنې د هر یو کمیت په زیاتېدو سره فشار ډیریږي او د هر یو کمیت په کمیدو سره فشار کمیږي. معلم صاحب اوس که یو مثال حل کړی نو هم به پوه شو. ولې نه مینه جانې، حتما مثالونه حل کوو. نو تاسو سکرین ته وګورئ. مثال، یو عمودي ټیوب چې اوږدوالی یې 10 متره ده له اوبو نه ډک دی. که چیرې د اوبو کثافت 1000 کیلوګرام پر متر مکعب او د ځمکې جاذبوي تعجیل 9.8 متر په ثانیه مربع وي، نو د فشار کچه د اوبو د ټیوب په لاندنۍ برخه کې محاسبه کړئ. ښه نو موږ د مایعاتو د فشار د محاسبه کولو لپاره درلوده چې پی مساوي کیږي رو ضرب د جی ضرب د اچ. اوس نو قیمتونه لرو، وضع کوو. د رو قیمت لرو 1000 کیلوګرامه پر متر مکعب ضرب د جی قیمت لرو 9.81 متر پر سکند مربع ضرب د اچ قیمت لرو 10 متره. اوس دا ټول عددونه سره ضربو نو پی مساوي کیږي کله چې عددونه سره ضرب کړو 98,100 او واحدونه چې سره ضرب کړو نیوټن پر متر مربع، او یا هم داسې لیکلی شو چې 98,100 پاسکاله، یعنې د دې مایع فشار 98,100 پاسکاله دی. ښه نجونو که خوښه مو وي یو بل مثال به هم حل کړو. سمه ده معلم صاحبې، دا به موږ خپلو کتابچو کې حل کړو. سمه ده. نو د مثال لپاره تاسو سکرین ته وګورئ. راکړل شوي مثال کې د ذخیرې لوړوالی 80 سانتي متر چې 0.8 متر سره مساوي دی راکړل شوی، او همدارنګه د مجموعي کثافت 1.4 ګرامه پر سانتي متر مکعب چې د 1400 کیلوګرام پر سانتي متر مکعب سره برابر دی راکړل شوي. که د ځمکې جاذبې تجعیل 10 متر فی ثانیه مربع فرض کړو نو دا هر څه چې ورکړل شوي دي موږ په څه محاسبه کوو؟ فشار محاسبه کوو نارنجي. زه هم پوهیږم، خو پوښتنه مې وکړه چې وګورم تاسې هم پوهیږئ او که نه. اوس کمیتونه راکړل شوي دي. دا ټول کمیتونه د مایعاتو د فشار په فورمول کې وضع کوو، یعنې فشار د مایع کثافت او د ځمکې د جاذبې قوې مقدارونه په فورمول کې وضع کوو چې 11,200 پاسکاله کیږي. د فشار کچه 11,200 پاسکاله ده. دا ځواب سم دی معلم صاحبې. ستاسو د ټولو ځوابونه همداسې دي؟ هو معلم صاحبې. آفرین، سم مو محاسبه کړی، ځواب مو بالکل سم دی. او په اخر کې پی مساوي شو په 11,200 نیوټن پر متر مربع یا پاسکال. آفرین تاسو ټولو ته. درنو لیدونکو او ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې تاسو هم د مایعاتو د فشار محاسبه کول مو زده کړي وي. نارنجي جانې ته پرې پوه شوې؟ هو معلم صاحبې، داسې مې زده شو چې اوس د ځان فشار هم پرې محاسبه کولی شم. ډېر ښه. اوس نو چې ټول پرې پوه شوي یاستئ، لنډه دمه اخلو. له دمې څخه وروسته عملي کار مه هېروئ. یو ځل بیا تاسو ټولو درنو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم او یو سلام وړاندې کوم هغه کسانو ته چې همدا اوس مهال د فزیک صنف خپرونې سره یو ځای شول. د خپرونې دریمه برخه ده او په دې برخه کې عملي فعالیت لرو چې د تل په څېر به په ګډه ترسره کړو. او له تاسو څخه هم زما غوښتنه دا ده چې د اړتیا وړ مواد یادښت کړئ او له موږ سره یو ځای دغه تجربه ترسره کړئ. د یادونې وړ ده که د خپرونې کومه برخه له تاسو څخه پاتې شوه نو کولی شئ چې زموږ خپرونه پر یوټیوب او انسټاګرام وګورئ. د عملي کار موخه مو د مایعاتو د فشار معلومول دي. نو معلم صاحب د اړتیا وسایل چې مخکې له مخکې د میز په سر ایښودل شوي دي راوښیي. موږ د دې فعالیت د ترسره کولو لپاره
یوه ټوټه د وچولو لپاره یو پلاستیکي لوښی، تور مارکر، 10 سانتي متره خطکش، 1.5 لیتره بوتل، 2 لیتره پاکې اوبه، پلاس، شکست تیپ، لایټر او همدارنګه میخ ته اړتیا لرو. لکه څنګه چې مو لوست، کله چې موږ یو مایع په یو لوښي یا سطل کې اچوو نو د لوښي دننه مایع د لوښي په ټولو غاړو فشار واردوي. دغه فشار د لوښي په 3 برخو کې تحتاني یعنې د لوښي لاندنۍ برخه، فوقاني یعنې د لوښي پورتنۍ برخه، جانبي یعنې د لوښي منځنۍ برخه کې یو شان عمل نه کوي. د جاذبې قوې د مقدار له امله تر ټولو لوړ فشار د مایعاتو تحتاني یا لاندنی فشار دی. ګورو چې دا خبره څومره سمه ده. نو دا فعالیت ترسره کوو. نارنجي جانې ته هم ټولو ته پام وکړه چې ځانونه ژوبل نه کړي او کار په دقت سره ترسره کړي. مینې ته دا بوتل د تور مارکر او همدارنګه د خطکش په مرسته په 3 برخو لاندنۍ، منځنۍ او همدارنګه پورتنۍ برخه کې په نښه کړه. آفرین مینې، لږ د خطکش سیده ونیسه. آفرین، همداسې. لالۍ ته دغه پلاس او میخ واخله او همدارنګه د لایټر په واسطه یې سور کړه او بیا دا نښه شوي ځایونه پرې سوري کړه. لالې، پام کوه چې خدای مه کړه په لایټر ونه سوځې. په احتیاط سره. آفرین، همداسې په قراره. شبنم جانې، د دغه شکستې په واسطه چې زه درته پرې کوم ته هغه سوري شوې برخې پټې کړه. زړه مې د بیچاره بوتل ته بد شو. بیچارهګی سوری سوری شو. هله شبنم، ته ورته ډاکټره شه، پټۍ ورته ولګوه. ښه نو زهره جانې، اوس تا دا بوتل د اوبو نه ډک کړه. زهره، لږ په احتیاط به پکې واچوه چې میز لوند نه شي. آفرین، شاباس. ټولو ته خلاص شو معلم صاحبې. ګرانو لیدونکو، زده کوونکو اوس ګورو چې فشار څنګه د مایعاتو په مختلفو برخو باندې اغیزه کوي. او معلم صاحبې، دا څه وشول؟ سیل مو یونیسي؟ نه نارنجي جانې، دومره اوبه نه دي چې تا یوسي. آیا څوک ماته ویلی شي چې څه ګوري؟ معلم صاحبې، کله چې مو پټۍ خلاصې کړې سملاسې اوبو له 3 سوریو نه دارې ووهلې او لاندنۍ داره تر ټولو تیزه ده. مخکې مو ویلي وو چې مایع د لوښي په قاعده او اړخونو یو ډول فشار واردوي چې د ځمکې د جاذبې پر بنسټ دا فشار د لوښي لاندنۍ برخه کې تر ټولو ډیر وي. آفرین نجونو، ستاسو ځوابونه بالکل سم دي. لکه څنګه چې مو ولیدل تر ټولو تیزه داره د بوتل لاندنۍ برخه کې وه.
او وروسته هر څومره چې له قاعدې څخه پورته کیږو دا را کمزوري کیږي ځکه چې فشار پورته خواته لږ دی. درنو لیدونکو او ګلالیو زده کوونکو د دې فعالیت څخه موږ دې پایلې ته رسیږو چې مایعات د لوښو په ټولو غاړو باندې فشار واردوي چې دغه فشار د لوښي په 3 برخو تحتاني، فوقاني او جانبي برخو ویشل کیږي. هر څومره چې موږ د لوښي قاعدې ته نږدې کیږو نو فشار هم ډیریږي. تاسو هم کولی شئ چې ورته تجربه په کورونو کې ترسره کړئ او د فزیک له علمه خوند واخلئ. ښه نو نجونو که کومه پوښتنه نه لرئ نو نننی درس به همدلته ختم کړو او د درس آخري پوښتنو ته به لاړ شو. خوښه مو د معلم صاحبې. ډېر ښه. مینا، شبنم، لاله او زهره په وار سره به یو پوښتنه ځواب کړئ او نارنجي جانې نن له تا نه پوښتنه نه کوم. سمه ده معلم صاحبې. په مایعاتو کې فشار په څه بڼه دی؟ په یو لوښ کې چې مایع احاطه 3 ډوله فشار د لوښي په سطح اړخونو باندې عمل کوي چې عبارت دی له تحتاني یا لاندیني فشار، جانبي فشار او فوقاني یا پورتني فشار دی. آفرین مینا جانې. په یو لوښي کې چې مایع وي په کومه برخه یې ډیر فشار عمل کوي؟ د لوښي په قاعده باندې یعنې تر ټولو تحتاني فشار ډیر دی. آفرین شبنم جانې. د مایعاتو فشار په کومو اغیزمنو عواملو پورې تړاو لري؟ فشار په مایعاتو کې په مستقیمه توګه په 3 اغیزمنو عواملو باندې تړاو لري: د مایع ژوروالی یا ارتفاع، د مایع کثافت او د ځمکې جاذبوي تعجیل. آفرین لاله جانې. فشار په مایعاتو کې په کوم فرمول محاسبه کیږي؟ فرمول او د فرمول کمیتونه تشریح کړئ. د مایع فشار پی مساوي کیږي رو ضرب د جی ضرب د اچ په فرمول سره محاسبه کوو چې په دې فرمول کې د مایع ارتفاع اچ، د مایع کثافت رو او د ځمکې جاذبې تعجیل جی دی. آفرین تاسو ټولو ته. د ټولو ځوابونه بالکل سم وو. اوس ورسېدو د درس پایلې ته چې په سکرین به یې وګورو. مایعات د لوښي په سطحي او اړخونو باندې یو ډول فشار واردوي چې دا فشار په تحتاني، جانبي او فوقاني برخو ویشل کیږي. هر څومره چې د لوښي قاعدې ته نږدې کیږو د مایع فشار هم ورسره ډیریږي، په دې معنی چې په مایعاتو کې تحتاني فشار تر ټولو ډیر دی. د مایعاتو فشار د مایع په کثافت، لوړوالي او د ځمکې د جاذبې تعجیل پورې تړاو لري او د لوښي په شکل پورې تړاو نه لري. د مایع فشار د پی مساوي کیږي د رو ضرب د جی ضرب د اچ فرمول په کارولو سره پیدا کولای شو. په دې فرمول کې اچ د مایع لوړوالی، رو د مایع کثافت او جی د ځمکې د جاذبې تعجیل دی. درنو لیدونکو او ګلالیو زده کوونکو، دا وه د فزیک صنف خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. هیله ده چې تاسو ته ګټوره تمامه شوي او هیر مو نشي چې خپل تیر درسونه تکرار کړئ او کورنۍ دنده مو هم ترسره کړئ. د فزیک صنف یو بلې نوې خپرونې پورې ټول په لوی الله تعالی سپارم.